الله په لوړو غرو مین دی، په سر یې واورې وروي ویښ کې ګلونه. قدرمنو، نن منګه د لیلوڼۍ بیا د شانګلې په بره جبه کې ناسو او په دغه جبه کې په چاپیرچل کې بلها ښایسته ښایسته ځوانان راغلي دي. څوک چې د دې وطن د سبا ذمور دي، څوک چې د خپل علم، د فکر او د طاقت په بنیاد به دا وطن ښکلی کوي. په دغه خاطر باندې نن دلته په دغه غرونو کې موږ یو بانډار را جوړ کړو. د دې بانډار نه مخکې موږ بلها خبرې وکړې چې څنګه موږ کولی شو چې د دې خپل سپیره سپیره تقدیر پرون بدلولی شو او د دې سبا ښایسته کولی شو. زموږ د شانګلې زیاتره ځوانان اوس هم د کولې په تورو درنګونو کې د قیمتي ژوند نه لاس وینځي. په دغه بارود چاپیرچل کې، په دغه تیاره ماحول کې داسې یو بانډار را جوړول، یو ژوند را جوړول، دا هم یوه ډیره لویه مبارزه ده. دې خلکو له موږ دلته د سوال کولو طاقت ورکوو. دې خلکو ته موږ دا ښیو چې د سرو سپینو په وطن کې موږ ولې غریبانانو او چې زمرود پیداوارو په دې وطن کې موږ لوږې تیروونه. دغه یو څو ټپې دي، دا د تاسو ټولو ملګرو ته ډالۍ وي. عادل زموږ ډېر تکړه ملګری، رباب نواز دی، حیدر نواز زموږ ډېر تکړه ملګری او په خپله د لا سټوډنټ هم دی، هغه به ډیجم به غږوي. او دغسې نقاب زموږ د شانګلې ډېر تکړه ځوان، هغه به په منګي باندې وي. یوه هڅه ده، تاسو ټولو ته دې ډالۍ وي. دا چې سندرې او درې او درې مې خوږې دي، زه سندر بولې ښاپېرې خپل کړی یم او رباب زما په غېږ کې پروت دی. وړې وړې خبرې ستا راته کوي نه، او چې زمرود پیداوار دی، په دې وطن کې موږ لوږې تېروونه. او جانانه ستا په جدایۍ کې لکه تنظرې یوه زرې پاتې شومه. او په لوړو غرونو تیږې راغلې، یا به ښکاري وي یا به مستې جوړوي نه. او چې مینه وه کوه نو زما او ستا وه، چې جدایي شوه ټوله لمبې خبر شو نه. او جانان مې زیلې د زړه پرېکړې، لکه نښتر په چورلېدو ځمکې لزما. او اول دې ویل چې رامین شه، اوس دې کټکې د مور په خوا کې واچونه. او سرکه مې یو ماښام سر تور کو، بیا به دې مور په زیارتونو ګرځوي نه. او پیره بابا په ډاکې اوله، په تا تېرېږي دیوانه بابا لذینه. او د پیر بابا لارې دې سختې، د ګلو لښتې زه پې ستا دپاره ځمه.
د جان